بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربان دی. ګرانو ملګرو، تاسو زموږ شپږم پروګرام وکړه. تاسو ته ما وضاحت کړو چې د دې پروګرام تسلسل کې یو بل پروګرام کوو. نو دا اووم پروګرام دی، دا اووم د شپږم تسلسل دی. د دې نه مخکې چې کوم وو هغه وینایي الفاظ لکه روزمره، دا اوس روزمره دي، وینایي الفاظ دي. خو دا هغه دوه لفظونه دي چې د یو لفظ معنی ورکوي او شدت پکې پیدا کېږي او خوند پکې پیدا کېږي. دا هغه پروګرام دی. خو ګرانو ملګرو، که تاسو د دې پروګرام کې نوي یې، زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، زموږ د نورو پروګرامونو نه خبرېږئ. انشاءالله دا به موږ ورځ په ورځ نوي پروګرامونه راځي. تاسو له پکار دي او خپل رای نام په کمنټ کې خبروي. ها، اوس راځو دې پروګرام له زور زیاتې. لکه څوک چې ظلم کوي یا جبري یو دغه کې دې ته موږ زور زیاتې وایو. لکه ځان له زور هم دغه دی، خو هغه ځان له هغه شان بیا معنی نه ورکوي. زور بیا په نورو بلا لفظونو په منځ کې استعمالېږي. او چې زور زیاتې ورسره شي، موږ وایي زیاتې وکړو، ظلم یې وکړو. زور زیاتې دې یو خوند پیدا کړه. جنګ جګړه، اوس جنګ هم دغه جنګ دی او جګړه چې دی نه هم جنګ دی، خو جنګ د اردو دی او جګړه د پښتو ده. خو دا دواړه میکس شوي دي، یو ځای شوي دي. دې نه جوړه شوې جنګ جګړه. وی بار دی مشران اکثر کشران ته وی بار دی، خو جنګ جګړه ونه کړي چا سره. لکه دا دونه لازم شوي دی. ښه دغه شان کرا شو خوند رنګ. د دې څیز خوند رنګ نشته، یا په پروګرام کې خوند رنګ ډېر و. نو که موږ دا ووایو چې خوند پکې ډېر و، نو هم که رنګ پکې ډېر و نو بیا غلط راځي. رنګین پروګرام و بیا داسې راځي. دا دواړه یو ځای شوي دي، نو د دې نه ځان د یو خوند جوړ شوی. خوند رنګ. ښه، بیخ بنیاد. خلک خیرېږي که نه، یاره بیخ بنیاد دې وځه. بیخ چې دی دا هم بنیاد دی، بنیاد هم بنیاد دی. خو دا د اردو دی، دا د پښتو دی، دا دواړه یو ځای شوي دي. بیخ بنیاد شدت اختیار کړی دی. بیخ بنیاد. ښه، تلل راتلل. څوک چې یو ځای ته ځي که نه، هغې کې خو راتللو بیا ذکر نه وي. چې څوک ځي نو به خامخا واپس راځي. خو دا دواړه دونه ملګري شوي دي چې دا به مونږ وایو دی تلو ته، چې پلانکې دلته تلل راتلل کوي، یا تلل راتلل راسره شته، یا تلل راتلل نه کوي. دا دواړه خپلو کې ملګري دي. ښه، خوار وزار. خوار وزار دی چې یو سړی خراب شي، د چا سره څه نه وي، بېروزګاره شي، پیسې ورسره نه وي، هغې ته خوار وزار وایي. دا هغه شدت دی. اوس موږ وایو چې پلانکې خوار دی، هغه هم نارمل خبره ده. او چې خوار وزار دی، دې زور واغسته چې لکه ډېر زیات خراب دی. ښه، دغه شان دوه لفظ لري ټوله. اړک وړوک. یاره دا مرغۍ پرته ده، اړک وړوک نه وایي، چېرته مړه نه وي. نو که موږ دا ووایو چې یاره اړک نه وهي، نو هم به معنی ورکوي. خو د اړک وړوک نه وهي، دې سره یې خوند هم سیوا شو. او زموږ د پښتو خپل لفظونه دي دواړه. خو د اړوک ځان له څه معنی نشته، او د اړک شته. اړک خوځېدلو ته وایي، محسوسېدل چې دا ساه پکې شته. ښه، دغه شان د دې سره تړلی خوځې راخوځي. که موږ صرف دا ووایو چې یاره هوا سره دا پرده خوځي، یا پرده خوځي، او موږ وایو دا پرده خوځې راخوځي، لکه ودرېږي نه په یو مخه ځي راځي. لکه څنګه چې دا تلل راتلل، خوځې راخوځي. ښه، دې نه پس دی وردر. لکه د دې پلانکي سړي وردر نه دی معلوم. وردر یې دا نه معلوم چې لکه دره کې یې نشته، پته یې نشته، کور یې نشته، روزګار یې نشته. نو موږ وایو وردر یې نشته. دا
نامعلومه سړی دی، بې اعتباره دی، اعتبار پرې نه دی کول پکار، دا هغه ځای کې استعمالېږي. ښه نیمګړې نیمه خوا یو سړی د یو ویش نه پاتې شي، یعنې یو ځای کې ویش کېږي او د هغه پکې ونه رسي، موږ وایو یاره دی نیمګړی نیمه خوا چې څنګه نیمګړ و هکه شان پاتې شه. خوا طرف ته وایي لکه دغه خپل طرف ته دی او هکه شان پاتې شه، نیمګړی یعنې پوره نه شه، مالداره نه شه. اوزګار خیل، اوس اوزګار خو هم معنی ورکوي، خو دا خیل خیل چې دی نو دا د قومونو سره وي، بابا خیل، ابا خیل، مولا خیل. اوس دلته اوزګار خیله، د اوزګار چې دی د دې شدت سره دا خیل ورسره لګېدلی دی، چې مطلب دی بې روزګاره دی، ټک کار نه کوي. دغه شان ګوري را ګوري، که صرف مونږ ګوري ووایو که نه نو هم زموږ معنی ښه پوره کېږي، خو لکه د دې سره یې خوند راځي، ګوري را ګوري، دا پلانکی راته ګوري را ګوري، ځي راځي او ګوري را ګوري. دا یو خوند دپاره دوه لفظونه یو ځای شوي دي. دغه شان مونږ وایو لوښي لرګي، لوښو لرګو مطلب دا چې مال اسپاوې نشته، کور یې خالي دی، لوښي لرګي پکې نشته، هېڅ هم پکې نشته، لکه کنډر کور دی. نو دا لوښي لرګي د هغې لپاره استعمالېږي. اوس لرګي ځان له دغه دی او لوښي ځان له شی دی، دواړه یو ځای شوي دي. د دې مطلب دا چې د کور سامان نشته کور کې. دغه شان اوچ کلاس، هغه څیز چې لوند نه وي او وچ شي به نور باندې وچ شي، هغې ته مونږ وچ وایو، خو چې دا کلس ورسره شي نه دومره شدت سره وچ، ډېر زیات وچ، دا کلس پکې د دې لپاره وایو. هغسې د کلس ځان له معنه ده، کلس یې ونه کړ یعنې اواز ترې ونه وته، څه یې ونه وي، او چې اوس کلس شو مطلب دی چې انتهایي وچ. ښه خواره واره، یو څیز په ځمکه پرېوته، یا تسبیح دانې لړې او خورې ورې شوې، یا پلانکي بچي پلار مړ شو او بچي ټول خواره واره شو. خواره واره، خواره خو معنی ورکوي، واره نه ورکوي، د دې سره شي بلکل ښه صحیح معنی ترې وځي. سروالی بروالی، یعنې هغه کسه چې هغه نه ټک کاري، نه روزګاري، او نه چا سره کم خادي، نه تپوس پوښتنه، دا سروالی بروالی ګرځي. لکه پیس هم نه دی، سروالی بروالی. ښه سور سر، اوس د سر ځان له سمانه نشته، خو د دې سور شتي، سور خوند ته وایي، د یو هنري خوند. او چې سور سر شي د پروګرام سور سر ښه برابر و، ښه سور سر یې و. ښه چنګ ونګ، چنګ ونګ وایي لکه تسبیح بیا هم هغه پرېوته، تسبیح چنګ ونګ شوي، پرېوته څه شی پرېوته، چنګ ونګ شو، مات شو، ټوټې ټوټې شو، چنګ ونګ دې ته وایي. برګ بروګ، برګ بروګ موږ هغه ځای کې استعمالوو چې ګډوډ شي، لکه په یو حالت کې نه څه یو شکل کې څه بل کې، هغې ته برګ بروګ وایي. ساړه سماوات، دا ځان له ساړه یخنۍ ته وایي. سماوات د سما سره تعلق ساتي، او دلته ساړه سماوات معنی ورکوي د خاموشۍ، بلکل خاموشي وه، ساړه سماوات و، هېڅ هم نه و، هېڅوک هم نه و. ساړه سماوات. اخ ټوخ، لکه هلته د چا غږ نه خته، اخ ټوخ نه خته، یا هلته اخ ټوخ نه و، بلکل خاموشي وه، هېڅ هم نه و. ټوکې ټکالې، ټوکې ټکالې او ګپ شپ، لکه څوک چې چا سره ټوکې کوي، چې لکه فرض که کو غوسه هم کوي
نه په ټوکو کې په هغې باندې نه خفه کېږي او ټکالې چې دی نو هغې سره خوند سیوا کېدلو لپاره نورې خبرې اترې یا حرکتونه دې ته وایي ټوکې ټکالې او ګپ شپ عام هغه دغه کې دی چې مطلب دی چې ملګري ناست دي خپلو کې خبرې اترې کوي ټایم تېروي دې ته ګپ شپ وایي په ښه حالت کې ښه زور زیاتی وایي ظلم ته ډېر زور زیاتی ورسره وشو ظلم ورسره وشو زور جبر ته وایي او زیاتی دی زور زیاتی ښه بل دا دی سرتور که موږ دا ووایو چې پلانکی سرتور دی نو هغه ډېره واضح معنی پرې نه ولاړېږي سرتور سر چې په سر ټوپۍ نه وي دلته سر دوه ځله استعمال شوي یو ځل راغلی دی او تور معنی چې دا مطلب دی چې سپې نشته په سر ټوپۍ نشته نو سرتور خلک وایي په مانځه کې وي سرتور سر وتړې ټوپۍ نه وه نو دا هغه لفظونه چې ډبل استعمالېږي ښه ټرپر دا پښتو کې هم ډېر ټرپر به نه کړې ډېره کوبه نه جنګېږي ډېر بدماشي به نه کړې دا د هغې لپاره استعمالېږي کوږ کوم څیز چې نیغ نه وي نو هغې ته کوږ ورته وایي هم معنی ورکوي خو د اوږ سره چې دی نو دا هغه شدت شو چې لکه د څیز کې اډو نیغوالی نشته ټول کوږ دی ښه ګز ګمبد موږ وایو پلانکی ګز ګمبد که برابر یې کړه ویې وخه لکه هر څه یې والا دوکان یې والا ګز ګمبد که دوکان یې والا روان وي جوړ کړه لتې یې ورکړې خواره واره یې کړه والا سامان دې ته ګز ګمبد وایي او ګرانو ملګرو امید لرم چې تاسو د دې نه خوند هم اخیستی پوه شوي به مې پرې او انشاءالله په اتم پروګرام کې به نوي پروګرام سره راځو اوس لپاره الله په امان